ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه تازه مقاله کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالاتو ته کتنه کړې او وایي که طالبان له پاکستان سره خپلې اړیکې پرې نه کړي د سولې بهیر به زیانمن کړي او پاکستان ته یې ویلي چې د دوستۍ لار خپلوي که د دښمنۍ. د ولسمشر غنی دغه لیکنه د امریکې په مشهوره مجله فارن افیرز کې خپره شوې ده. ولسمشر وایي که پاکستان د طالبانو د ملاتړ لار غوره کوي نو له افغان ملت سره د دښمنۍ لار به انتخابوي، بیا به پاکستان هم په نړۍ کې ورټل شي. هغه په دغه مقاله کې وایي حکومت، امنیتي او دفاعي ځواکونه د 2014 میلادي کال په نسبت ډیر غښتلي شوي او پوره تیار دي چې د امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته هم د خپلو خلکو خدمت او دفاع وکړي. ولسمشر غنی لیکلي افغانان هیڅ کله نه غواړي چې د 1990 کلونو ته ور وګرځي. نړیواله ټولنه او افغان ولس غواړي افغانستان یو خپلواک، اسلامي، جمهوري، متحد، بې طرفه او له نړۍ سره تړلی هیواد ووسی. د چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غنی وروستۍ مقاله خورا مهمه ګڼي او وایي ولسمشر غنی تاکیداً بیا ویلي چې د افغان سولې لپاره قربانۍ ته تیار دی چې تر وخت وړاندې واک داسې حکومت ته وسپاري چې ټاکنې وکړي او وضعیت مدیریت کړي. دوی وایي که تر دې وروسته څوک هم پر ولسمشر غنی دا نیوکه کوي چې ګواکې د واک او قدرت تږی دی د سولې سره دښمني کوي نو له لویه سره حماقت کوي. پاکستان رښتیا هم د سولې په مسله کې همیشه دوه مخی چلند کړی دی، لکه څرنګه چې ولسمشر غوښتنه کړې ده چې باید پاکستان یوه لاره وټاکي. د ټولو افغانانو غوښتنه ده او موږ د ولسمشر د دغې غوښتنې، د دغې پرېکړې او د دغې تګلارې ملاتړ کوو. په اوسنی بحران چې په افغانستان کې روان دی او د جنگ تر شا د پاکستان لوی لاس دی، که چېرته پاکستان په دغه سولې پروسه کې په رښتینې توګه او په هغه ژمنې چې د افغان دولت سره او د افغان حکومت سره کړي دي عملي کړي او د سولې په پروسه کې په صداقت او رښتینولۍ سره ګام پورته کړي، نو لرې نه ده چې د سولې پروسه به کامیابه وي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر سیاسونو، ټولنیزو، مدني فعالانو او بیلابیلو خلکو د ولسمشر د مقالې په اړه لیکنې کړي او ویلي دي چې د سولې لپاره تر دې لوی انعطاف، حسن نیت او پاکه اراده نشي کېدای. دوی زیاته کړې چې ولسمشر غنی د سولې لپاره له وخت څخه مخکې ټاکنې کوي، خپله ورته نه نوماند کېږي، طالب بندیان خوشي کوي، خو 90 کلونو ته د بیرته تګ د مخنیوي لپاره د جمهوریت تر چتر لاندې د حکومت دوام غواړي. د ویلو ده چې ولسمشر غنی تر دې مخکې هم پاکستان ته په ښکاره توګه ویلي چې د طالبانو له ملاتړ څخه د لاس واخلي او د افغانانو سره د ریښتینې دوستي یا دښمني انتخاب کړي.